قدرمنو دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم د چین د چینغهای او شیزانګ لوړه سیمه د اسیا د لوی وچې په منځ کې پراته ده چې پراخوالی یې په چین کې تر نورو لوړو سیمو پراخ دی او جغرافیایي جګوالی یې په نړۍ کې لومړی مقام لري نو ځکه دغه لوړه د نړۍ د بام په نوم هم یادیږي د دغې لوړې سیمې ځانګړی جغرافیایي چاپیریال کلتورونه او دودونه ډېر چیني او بهرني سیلانیان راجلبوي د چینغهای ولایت او د شیزانګ کورواکي سیمې حکومتونو سیلانیانو ته د ښه خدمات په مخه د سیلانیزو اورګاډیو ځانګړي مسیرونه طرح کړي او د همدې سیمې د سیلانیزو چارو نوی چوکاټ یې جوړ کړی دی نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در وپېژنم د چین د اوسپنيزو لارو د چینغهای او شیزانګ ګروپ لیمیټډ شرکت شمیرې ښیي چې له 2019 کال څخه د 2015 کال د جون تر پایل پورې د دغه شرکت سیلانیزو اورګاډیو کابو 100 ځلې تګ راتګ کړی چې په دې جملې کې 160 ځلې یې د شیزانګ په لوري تګ راتګ کړی دی په تېره بیا له 2024 کال راهیسې دغو سیلانیزو اورګاډیو 14 ځلې د چینغهای ولایت له مرکز شینینغهار څخه د شیزانګ کورواکي سیمې مرکز لاسهار ته تګ راتګ او د 1528 سیلانیانو لپاره یې خدمات کړي دي او د شیزانګ په لوري د سیلانیزو اورګاډیو د حرکتونو شمیر او د سیلانیانو شمیر په تیرو 15 کلونو کې نوي ریکارډونه جوړ کړي دي د 2015 کال له پیل څخه د همدې کال د جون تر پیل پورې د دغه شرکت سیلانیزو اورګاډیو 15 ځلې حرکت کړی چې دغه شمیر د تېر کال د ورته شمیر په پرتله په سرو کې 280 زیاتوالی ښیي یادو اورګاډیو څه باندې 14,000 مسافرینو ته خدماتونه کړي چې په دې جملې کې د 0 کسانو انډول له 80 سلنې څخه پورته دی د معلوماتو له مخې د شیزانګ په لوري سیلانیز اورګاډي د چینزانګ او لارین په اوسپنيزو لارو تګ راتګ کوي او د چینغهای جاهل کونلون غره ککشیري طبیعت ساتونکي سیمې سنجانګوان طبیعت ساتونکي سیمې او پوتالا مړنۍ په شمول ډېرې مشهورې منظره لرونکي سیمې او ځایونه نښلوي سیلانیزو اورګاډیو د دغو اوسپنيزو لارو په اوږدو کې د پرتو سیمو د پرمختګ لپاره دوام لرونکی خوځنده ځواک برابر کړی چې په رڼا کې یې د اړوندو سیمو د هوټلونو رستورانونو او کلتوري چارو په شمول ډېرې چارې سمسورې شوي دي محترمو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید د خدای په امان